مسلمانان پر کوم علاقه چې دغه مسلمان مهاجرین راتېرېږي دا خلک یې باید په هر قسم امداد او مدد وکړي. دغه د چمن او سپین بولدک مخلصین غیرتمند تجاران ته د الله بېشماره جزا خیر ورکړي. ډوډۍ هم ورته راوړي، خوراکي مواد هم ورته راوړي، باوجود چې دوی په خپله په دومره سختۍ کې الله تبارک وتعالی دې د دې دغه صدقات په خپل دربار کې قبول وګرځي او دغه صدقات یې الله د هغه عذاب د لرېوالي ذریعه وګرځي کوم چې د دوی د لورې په دې باندې مسلط شوی دی، د هغه ظالم حکمران د لورې پر دې مسلط شوی دی. په کار دا هر مسلمان باید دا مهاجرین پر زړه ونیسي. د دې زړونه څیرې دي، د دې زړونه زخمیان دي، د دې زړونه د وینو ډک دي. دا چې ما زه ورته وګورې د سترګو یې اوښکې بهیږي. ډېر زور غواړي ته پر خپل ځان باندې کړه. ستا بچی، ستا مور، ستا ورېنداره، زما ورېنداره، زما بچی، زما لور، دا چې په دا یخ کې دا توره شپه ته پراته او خوراک او څښاک نه زما او ستا به څه حال دی؟ هر مسلمان باید پر ځان باندې وکړي. بعض کسان خو دا داسې بدبخت وي په دغه وخت کې چې دا خلک راځي د استفاده کوي، شان ورته ګران کړي، مځکې ورته ګران کړي، سرایونه ورته ګران کړي. زما خو دا مسلمانانو ته یو هیله کوم که غواړئ چې آخرت پیدا کړي د دې کسانو سره رحم وکړي، شفقت معامله وکړي، د دوی سره د شفقت معامله وکړي، سرایونه ورته ارزانه کړي، مځکې ورته وقف کړي تر هغه ساعته چې دوی پر پښو درېږي، خیمې ورته ولګوي، که زیات خونه لرئ خونه ورته وقف کړه، پیسې ورکړه، ډوډۍ ورکړه، ماړه یې کړه. که سم دې مې په خدای در دې افضل صدقه نشته. نبي علیه السلام وایي افضل صدقه ان تشبع کبدا جائعا، در ټولو افضل صدقه دا ده چې ته وږی نس موړ کړې. ورسه د خپل وس مطابق لس ډوډۍ خو به رانیولی سې ورکړې دې ته، یو بوتل اوبه خو به رانیولی سې ورکړې دې ته. نن باید دا خلک ظلم ته ملا ونه تړي چې کورونه ګران کړي، شان ورباندې ګران کړي او مځکې ورباندې ګران کړي. دا رقم نه، بلکې دې ته غېږه ورکړي، دې پر زړه باندې ونیسي، پر سینه باندې ونیسي، دې ته خپل مکمل د توان مطابق د هغوی سره ښېګڼه وکړي.